دوستانو دا زما بل چینل دی پلانټس فار هیلث، په دې کې به تاسو ته ډېرې ښایسته ښایسته ویډیوز میلاویږي. دا سره هم سبسکرایب کړئ. شکریہ. لټن ماما پسند کې د پښتنو هوټلې سند والا باندې کړی. توتې ګله ویډیو پلی کا، په خبره دې پوه نه شوم. اوس ما ته پته ولګېده سند والو تاسو د چرګې نم سیوا ورکړې ده. دوستانو یو خبره به وکم چې سیندوانو کې او خیندوانو کې هیڅ فرق نشته. اوس هندوستان او سیندوان دا دواړه یو بل سره ملګرتیا کوي او پښتون قوم دا بدنامي او وکاږي. خو زه د سیندوانو دا خبره کوم، واضح ورته وایم چې پښتون پټان چې کوم دی هغه خپل وطن دپاره خپل سر قربانوي. رښتیا دې وویل. او بله دا خبره کوم چې دا پټان دا پښتون نه وی نو سیندوانو ستاسو به اوس سرونه قلم شوي. سیندوانو تاسو چې د پټان ته پښتون قوم ته به سپک ګورئ او د دوی هوټلونه کاروبارونه بندوئ، نو دا خبره بیا یاد ساتئ چې زما هم په خپل کلي کې سیندي ورسو د خپې او سر به دې کټ کوم. یاد ساتئ دا د لاټین وینا ده چې سیندو ته به بیا په کټ کې کچ کچ درلیږم، کچ کچ.